بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو الله مې خوشحال او آباد لره. دوستانو په کنورسیشن کې نن د ایج په اړه باندې معلومات در کوم. ایج وایي عمر ته، چې یو څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې ته د څو کالو یې، ستاسو پلار د څو کالو دی، ستاسو نیکه د څو کالو دی، ستاسو ورور د څو کالو دی، ستاسو بل قریب چې در یاد کړي یا یو څوک در یاد کړي چې هغه د څو کالو دی، په دې اړه به تاسو مکمل کولی شئ چې هغو ته به جواب ورکوئ او د هغو په سوال باندې به تاسو مکمل پوهیږئ. یعنی تاسو سوال هم پر کولی شئ، جواب هم ورکولی شئ مکمل په دې سبق کې. بالکل به درته اسانه صرف هغه الفاظ که چیرې تاسو یاد کړي وله چې د تیرې زمانې، د راتلونکي زمانې، د فلحال زمانې د دې ټوبې که تاسو زده کړي وه بالکل درته اسانه دی. ځکه دا سټیج دی چې د سټیج دپاره کم ټوبې استعمالیږي، هغه ټوبې به ستاسو په یاد وي. که هغه ټوبې ستاسو په یاد نه و بالکل تاسو بیا په دې کې پرمختګ نشئ کولی. اوس بورډ ته ګوره. ایج وایي عمر ته، عمر. اوس یو څوک ستاسو څخه پوښتنه کوي چې ته د څو کالو یې. How old are you? How old are you? ته د څو کالو یې؟ ته څو کلن یې؟ How old are you? ته د څو کالو یې؟ جواب یې I am 25 years old. I am 25 years old. زه د 25 کالو یم. I am 25 years old. زه د 25 کالو یم. ير خو کال ته وایي، اس چې پسې ولګوي years in 25 25 کلونه. ګوره زه د 25 کلو یم. I am 25 years old. زه د 25 کلو یم. یو څوک دا پوښتنه کوي چې ستاسو پلار د څو کلو دی. How old is your father? How old is your father? How old is your father? ستاسو پلار د څو کلو دی. How old is your father? ستاسو پلار د څو کلو دی. ستاسو پلار د څو کلو دی. ته به څنګه جواب ورکړې؟ He is 45 years old. هغه 45 کلن دی. هغه 45 کلن دی. 45 45 لکه موږ حساب مکمل ویلی دی. په دې کې زه نور پرمختګ نه درته کوم. که زموږ حساب زده و بالکل په دې مې سر خلاص دی په حساب باندې. د دا پوښتنه وکړل چې ستا پلار د څو کالو دی. How old is your father? ستاسو پلار د څو کالو دی. تا په جواب کې ورته ویل He is 45 years old. هغه 45 کلن دی. هغه د 45 کالو دی. یو څوک د مور په اړه پوښتنه درڅه وکړي. How old is your mother? ستاسو مور څو کلنه ده. ستاسو مور د څو کالو ده. She is. ګوره د دې سره شي راځي ځکه مادر مونث دی، ښځه ده، د ښځې سره شي راځي. She is 51 years old. She is 51 years old. یعنی یو 50 کلنه ده. 51 یو 50 کلنه ده. د پوښتنه وکړه چې ستا مور څو کلنه ده، د څو کالو ده. تا ورته ویل زما مور د یو 50 کالو ده. یو څوک د نیکه په اړه باندې پوښتنه درڅه کوي. ستا نیکه د څو کالو دی. How old is your grandfather? How old is your grandfather? ستاسو نیکه د څو کالو دی. ستاسو نیکه څو کلن دی. How old is your grandfather? ستاسو نیکه د څو کالو دی. ته به جواب ورکړې He is 70 years old. هغه د 70 کالو دی. He is 70 years old. هغه د 70 کالو دی. یو څوک د انا په اړه باندې معلومات سکی. How old is your grandmother? ستاسو انا د څو کالو ده. ګوره grandmother انا، grandfather نیکه. How old is your grandmother? ستاسو انا د څو کالو ده. ته به څه وایې؟ She is. شي به ورسره راوړې. She is 60 years old. هغه د 60 کالو ده. 60 years old. هغه د 60 کالو ده. یو څوک پوښتنه کوي ستاسو زوی د څو وخت دی، د څو کالو دی. ته به څه ورته وایې؟ 15 months old. د 15 میاشتو دی. 15 months old. د 15 میاشتو دی. ګوره هغه ستا زوی د درتل د څو عمر دی، څومره وخت دی. تا ورته د 15 میاشتو دی. اوس په ورځو کې هم دا ته ویلی شې د دا منتس پر ځای باندې دیز کښېږده. څو ورځې؟ یعنې 20 ورځې، 15 ورځې، میاشت، دا ټول ته هر څو ایښولی شې. خو صرف په تیرو سبقانو کې مکمل په دې سبق کې زیاتوب کمبود بالکل 4-5 الفاظ نوي راغلي دي. نور ټول زوړ سبق دی. که چیرې زوړ سبق ستاسو زده و 15 الفاظ یا 4 الفاظ نوي راغلي دي. په دې سبق کې صرف یو اولډ دی. اولډ وایي زاړه ته، زوړ.
دا اولډ چې په هر دغه کې راځي زوړ د څونه وخت دی څومره زوړ دی دا یو او بل ګرینډ فادر ګرینډ مادر انا نیکه ګرینډ فادر نیکه ګرینډ مادر انا دا دوه او دریم سن وای زوی ته زوی او بل ډاټر وای لور ته ډاټر لور او بل وای سیسټر وای خور ته ګوره دغه الفاظ چې اولډ ګرینډ فادر ګرینډ مادر سن ډاټر دغه الفاظ نوي راغلي دي نور الفاظ په دې کې نوي نه دي راغلي اولډ ګرینډ فادر ګرینډ مادر سن ډاټر سیسټر شپږ الفاظ دي دا شپږ الفاظ نوي رااله نور مکمل تاسو کولی شئ چې د یو چا په اړه پوښتنه وکړئ یو څوک ستاسو څخه پوښتنه کوي چې احمد د څو کالو دی ګوره احمد یاد کړئ دلته خو موږ یادول چې ستا پلار ستا مور ستا ورور ستا خور دا د څو کالو دی اوس احمد درته یاد کړئ بیا به څه درته وایي هاو اولډ از احمد د څو کالو دی ګوره هاو اولډ از احمد د څو کالو دی ته به بیا دی وایه هی از 25 he is 35 he is 45 years old بس نور مشکل نشته کې بالکل دا سبق ستاسو زده سو ځکه تیر سبقان ستاسو زده کړي دي په دې وجه باندې د عمر په لحاظ باندې چې هر څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي ستاسو سر په خلاص او یو شی پاتې سولو لکه اوس چې څوک ستاسو پلار د څو کالو په تیر عمر کې ستاسو زوی د څو کالو و ته به د څو کالو یې وروسته ګوره مخ وشه هغه نور مشکل نه کې راځي صرف هغه ټوبې راواخلئ چې په پاست انډیفینټ ټینس کې د سټیټ یا سچویشن دپاره استعمالېدی چې هغه څنګه استعمالېدی هغه ټوبې خالي دلته کښېږدي دلته اوس موږ از آر ایښی دی هلته هغه ټوبې راواخلئ کښېږده ګوره زه تا ته وایم چې ته په هغه وخت کې د څو کالو وې وینې خو تیر وخت دی نو به زه څنګه درته وایم هاو اولډ ور دلته به ور ولګو ولې ور د یو دپاره ور راتلی هغه سچویشن تاسو په تیرو سبقانو کې چې ویلي دي هغه زده کړئ چې کومه ټوبې استعمالېده دلته هم هغه ده هاو اولډ ور یو ته په هغه وخت کې د څو کالو وې یعنې ته به د څو کالو وې یعنې په تیر وخت کې ته د څو کالو وې نور هغه ترتیب دی بالکل مشکل نشته کې هغه ټوبې صرف ټوبې دلته د تیر وخت دا ولګوه د اولډس وروسته ټوبې د راتلونکي وخت دا ولګوه د اولډس وروسته بس نور هغه سبق سو انشاءالله مشکل به نه وي کې راغلی خوشحال او آباد اوسئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته